محمد اشرف غني طالبه کو افغان نو د افغان په وینه ودرېږه او کو نه بیا له موږ سره په دې خاوره کې شریک نه یې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان نشي کولی چې یوازې د برید د مسؤلیت په نه اخیستو سره ځانونه صفا ثابت کړي، ځکه همدغی ټولو بریدونو ته زمینه سازي تاسې جوړه کړې ده. موږ د افغان ځواکونو د میړانې څخه مننه کوو. هغوی دي چې زموږ د ازادۍ څخه د خپل د سر په بیه دفاع کوي. محمد اشرف غني د ټول ولس څخه هیله کوم چې د کور کلي ناحیه او یا د کار په دفتر کې د داعشي افکارو عناصر موجود وي نو افشا یې کړئ او د افشاګرۍ هره پیښه به په پوره ډول وڅېړل شي. دښمن غواړي چې زموږ بیرغ تور کړي، خو موږ به د خپل درې رنګه بیرغ او ملي سمبول څخه په کلکه دفاع کوو. محمد اشرف غني یو ځل بیا وویل چې داعش به په هر ځای کې له منځه یې لاړ شي. د همدا ډول زیاته کړله چې د ډیورن کرښې هغه غاړې ولسونه بشپړ فعاله او سوله غوښتونکي انسانان دي، خو دوی په عیني وخت کې د جنګ ښکار دي. په دوی غږ کوم چې په سیمه کې د ترهګرۍ مرکزونه په نښه کړي او نړۍ ته یې وښایي.